د ولسي جرګې غړي وایي چې حکومت د هیواد په یو شمېر سیمو او په ځانګړې توګه په شمال ولایتونو کې پر نامسؤلو کسانو په غیر قانوني ډول د وسلو د ویش لړۍ پیل کړې ده. وکیلان د حکومت دغه اقدام د قانون خلاف بولي او ټینګار کوي چې دغه کسان نه یوازې دا چې د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول نه لري، بلکې په ډېرو وختونو کې د ناامنیو، وسلوالو غلاو، باج اخیستنې او نورو خپلسریو لامل شوي دي. چې چرته غل دی، چې چرته فاسد دی، چې چرته فاسق دی، چې چرته ظالم دی، چې چرته فاجر دی، چې چرته په اخلاقی مشکلاتو باندې ککړ خلک دي، په اختطاف کې ښکیل خلک دي، په قتل کې ښکیل خلک دي، هغه دوی راولي او په دغه لیکو کې ګماري. وکیلان ټینګار کوي چې عام خلک د خپل سرو وسلوالو له غیر قانوني کړنو ستړي شوي او که حکومت دا لړۍ ونه دروي، د دولت او خلکو ترمنځ به واټن زیات شي او ښایي خلک پر بدیلو لارو فکر کولو ته اړ کړي. دوی هغه خپل سری دي چې هیڅ نه قانون ته ژمن نه دي. قانون د دوی په لاس کې د هر څه چې زړه وغواړي هماغه کوي. خصوصا په شمال کې متاسفانه دا ډېر مضر تمام شوي، د قومونو ترمنځ، د ګوندونو ترمنځ، د سیمو ترمنځ نفاق ته لمنه ولي او خلک له دوی څخه ناراضه شوي. د دې ناراضتي سبب دا شوی چې ولس طالب ته پناه ویسي. په ورته مهال عام افغانان هم د چارې اندېښمن کړي او وایي چې حکومت په تیر کې پر نامسؤلو کسانو وسلې وویشلې، خو دغو کسانو د امنیت د ټینګښت پر ځای د قومونو ترمنځ بې اتفاقیو، وسلوالو غلاو، باج اخیستنې او قانون ماتونې ته مخه کړه. له همدې کبله حکومت باید د دغې ناکامې تجربې له تکرار څخه ډډه وکړي. نگرانی ها از مردم ما زیاد است، به خاطر که باز هم مردم اعراض دارن، میترسن اگر باز هم مردم مسلح شوند شاید می قتل، قتال و دزدی و ترورها باز هم افزایش پیدا کنند. بلخوا د بشري حقونو مدافع بنسټونه وایي چې نامسؤله وسلوال د افغانستان په څو لسیزو جګړو کې پر ګڼو بشري سرغړونو تورن دي او پر افغان حکومت غږ کوي چې پر دغو کسانو د وسلو ویشلو پر ځای د دوی د محاکمې میز ته راکش کړي. حکومت باندې غږ کوو چې دغسې خودسره غیر مسؤله ډلې چې اوس هم د دوی د لاسه په شمالي ولایتونو کې، مرکزي ولایتونو کې ولسي خلک هره ورځ ځورېږي او د دې نه موږ شکایتونه ترلاسه کوو. باید د دغه خلکو د قانون لاندې د راوستلو دپاره او د خالصاله کولو دپاره باید ګړندي ګامونه پورته کړي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره جوخت په ډېرو ولایتونو کې خپل سره وسلوالو پوځي مانورونه پیل کړي دي او ان په ځینو ځایونو کې یې له حکومتي ځواکونو سره نښتې وکړې چې له کبله یې د حکومت پوځي هلیکوپټره نسکوره او ګڼو سرتېرو ته پکې مرګ ژوبله هم واوښتله.